یو ځل ناست دی ابوبکر صدیق غلام ولا څه خوراک راوړو غلام چې ولا خوراک ورکو نو خوراک چې وخوړو او غلام نه تپوس وکړ دا خوراک د کم ځای نه راوړی دی هغې ورته غلام وی ما د جهالت په زمانه کې چې ته کوړې کړې وې منترې مې کړې وې او زما پیسې په هغې باندې پاتې وي هغه پیسې راکړې او نن مې تاله پې خوراک راوړو ابوبکر صدیق ویل په ما دې حرام وخوړل خوله کې ګوته واچول او زور یې کوو چې ولټی وکم چې دا واپس را پرېوځي زما خېټې ته حرام راغلی دي په هغې باندې ونه شوه بیا یې اوبه وڅښلې او بیا یې پستونو کې ګوته واچوله او بیا یې زور کو چې دا حرام راوباسمه چا ورته ویل څه کې یاره یو نوړی حرامه خېټو ته لاړه نو څه چلو شو خیر دی وي دي که نه هغې ورته ویلې نه ما د خپل پیغمبر نه اورېدلی دي کل جسد نبت من سهت فالنار اولا بهم د الله رسول فرمایلی و هغه بدن چې هغه په حرامه باندې غټ شي هغه په حرامو روپو باندې غټ شي دې سره د جهنم اور لایق دی زه خپله خېټه کې حرام نشم پرېغوستی زه د الله عذاب ته نشم ټینګېدی زه د الله قهر ته نشم ټینګېدی یوه نوړۍ د حرامو په خېټه کې پرته ده د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو دومره پریشانه دی په خوله کې ګوته اچولې ده زور کوي قی کوي چې بار راوباسمه بیا د هغه چا په حال باندې افسوس دی د هغه چا په حال باندې جړا ده چې د هغې کاروبار د حرامو دی د هغې کاروبار د سود دی د هغې کاروبار د رشوت دی د هغې کاروبار د حرامو دی د بل مسلمان نه د غلا دی د بل مسلمان د حق خوړلو دی زه وایم پیسې خو دې راوړې کې دې غوښتلې خو دا پیسې نه دي ګوره یاد وساته دا د جهنم سکروټې ستا خېټې ته راغلې دا د جهنم اورونه ستا کور ته راغل دا د الله عذابونه ستا کور ته راغل دا د الله قهر ستا کور ته راغې خپل مشران را یاد کا یوه نوړۍ د حرامو خوړلې یوه نوړۍ د یوې نوړۍ د لاسه دومره پریشانه دی چې هغې له خوب نه ورځي هغه ګرځي په خپل خوله کې ګوته اچولې ده دا نه چې قیامت کې الله تپوس رانه کوي ستا بدن کې حرام پراته دي ستا بدن ته حرام راغلی دي یاد وساته مسلمان وروره د حرامو ګټه نن خو لذت دی نن مزه ده نن آرام دی خو سبا د الله قهر دی سبا د جهنم اور دی سبا د قبر عذابونه دي سبا د الله لعنت دی سوال لاسونه جوړه کومه کو د چا کاروبار د حرامو دی خدا را حرام کاروبار مه کوئ خدا را حرام بچو ته مه راوړئ خدا را حرام ښځو ته مه راوړئ په دې حرامو باندې کور مه آبادوه په حرامو باندې جیداد ماله په حرامو بینک بیلنس مو جوړوه ته به ورنه سبا لاړ شې په خاورو کې به پروت دی ستا بدن باندې به ماران مزې کوي ستا بدن باندې به لړمانان مزې کوي هلته به په اور او په عذاب کې پروت دی دلته به بچي په مزو کې ګرځي یا موټرو یا بنګلو کې به پراته مسلمان حرام مه کوه د حرامو نه ځان وساته والله تاوان دی پکې والله خساره دی پکې زما نصیحت واوره زه چاته د پیغور خبرې نه کومه زه چاته تیزه خبره نه کومه من حیث یو خیرخوا مې وګڼه یو روپۍ کو د حرامو د نو ځان ترې نه وساته ورنه کونې ساتي سبا قیامت کې د الله جنګ او مقابلې ته تیار اوسئ